یا پلو د ځان پس راکاږي خاوند خدای میلمنه به په چا وي د سینه پورې غاړه راشه ما په شړومبو کې درته کوچ راوړي دي ډېر مزدار دی وخوله د کوچو پیړګې ده بره باپي خرپۍ سنډالې الله رحمان رحیم کریم دی زه ګناهګار یم د بخشش کوم سوالونه و د ګناه پاک خاورونه رالمه اوس د ګناه پیټې په سر خاورو ته ځمه قبر شما تنبې شوې پورې ځوانان شو خاورې د خزان بادونه وړي زما د قبر څنګ ته راشه صاحب جانا که دیدن نه وي راته پورته کله د تور سپند راته ولګي توره څمڅمې په شړومبو کې به دې شي هلک چې تور شي ښه ښکارېږي جنې چې توره شي بنګړي دې خرڅوي د لوډو دی زمون کېږي زه د موزي په کور کې شنډه ناسته یم رباب په یو ساتلی نه شي میدان کې ناز دی چې زه بل واده کوم خالي والا د سرو خیمه دی د اقربایي د ریښمو تنابونه وخادي والا ته داسې وایه 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 چې ایب جان نواب جوړه مې بستري دوباره دې راتګ نشته په دنیا نن دې وار دی که دروغ کړي که اختیا تېر ساعت په مثال مړی د لهب دی مړی چا د ژوندي کوي په ژړا نجاروزی تیر سات په بیرته بیا هره چاره چې تر وخت تیر شي خاشي ټول کان دې نښته دام کې دي چا هغه ناوې چې په خپله ښایسته مې توګې سکان دي ښایست دی مورنیا مرګ سختې خوارې دي ستا په مخ کې ای رحمان ولې مې زلا پخوا دا خوله مې خورم پې نه مړې همکله ټوله را په شان شه زه دې وړم وخلګي به خاورې زر له در
کما د کوڅې سپی په سکړک دی غلاما زه خوشامن د ستا د ټول ټبر کوم رښتیا وایي وسترګې بار چا تورولې افسوس په دې مالت کې زه کبوتر شم یاري بال ته خوند پیدا کی چې ته وی کړه زه د شمارم قدمونه ځان خرابه دې دشکېدلې کټ کې راکا چې دا ډوکو ستوماني وباسم راځه چې روغه مونږ وکړو د بیم یک مرګی ته ځان ټینګ کوی ابراهیم ولا بلا که خود پرېږدمه که دا اتیا زامنو پلار شي یادېږما یک خو خطا چېرته ولاړې په نور خلکو د ړندو یتیم کوي مین مکې مین خواري که دې سردار وي درې بار مختار کوي پورې ولاړې زړه پورې ولاړې زړه لالې سدې ماته مې لالې پته یاد ساتئ بوټ بازار زمینه د فهیم دکان فرمایش سپیشل شیر علي کړی دا چې تقسیم شي خطرانه شي شي خطرانه شي دا چې تقسیم خطرانه شي زه مې خفه شېږم د یار هېر کړی زه مې خفه شېږم د یار هېر کړی زما وستا دروغې څوک دي زما ستا دروغ څوک زما وستا دروغ څوک دي راځه چې یو بل ته په خپله وخاندونه راځه چې یو بل ته په خپله وخاندونه یا خو درځه او یا خو دې غونډه منډه خوله ده یا خو دې غونډه